ها جی کافي ورځې شوي دي ویډیو هم نه ده جوړه کړې او بس څه موسم کې لږه شان کې ګرمي وه او موسم خیر لږ ګرم و که نه روژې دي که نه اوس خو ډېر ښایسته موسم شو مخامخ په غرونو باندې وریځې راکښته شوي دي او ډېر زیات ښایسته ماحول شو او موږ هم بس هغه برساتي نور پوهېږئ که نه چې کله بس باران شي بیا راوځو او څنګه چل دی ستاسو روژې څنګه تېرېږي ښې تېرېږي ښه خبره همدا کوله موږ په کونټینټ باندې ډېرې خبرې اکثر کوو که نه نن داسې څه خاص خبره نشته دی مال راشه لږ حال احوال به وکړو او بس کونټینټ خو نور تاسو ته پته ده چې یو کوالټي بیس کونټینټ چې کوم وي که نه دا بیا ښه ښکارېږي او په هر چا ښه لګي داسې نه ده چې مثال دا مې تاسو ته پته ده چې دا ما ولې وکړو ښه بس نن داسې خاص خبره نن د موسم په حوالې سره بس لږ شان کې انجوایمنټ کوو مونږ او تاسو ته به هم پته وي ښه موسم دی او ډېر ښایسته خوندور موسم دی او بابرکته میاشت ده د روژې او ښه د روژې په میاشت پسې رایاده شوله چمپین ټرافي وه انډیا وګټه او پرون وه او انډیا چمپین ټرافي وګټله او د دې روژې برکت درته ووایم دا محمد شمي نه دی محمد شمي دا څه وخت مخکې د انډیا کې بس یو غداره ثابتېدو د باندې ډېر الیګیشن و ښځې پې الزامونه لګولي او بس بیا سوشل میډیا خو تاسو ته پته ده د ټولو خلکو پې بیا سم لوبې کړې وې تاسو وینئ او یاره بس دې روژې دا محمد شمي هم ډېر دغه کو که نور څه نه دا هندوانې نه دی د هندوانې صفت شروع کړی دی هندوانو او هندوانې ډېر زیات خوشحاله کړی که نه یو روژې یې وخوړلې نور موږ نه خبر او خو خبره دا ده چې د هندوانو پې ډېر زیات زړه اوس هندو د یو مسلمان دپاره د مسلمان ملا سره جګړې کوي ښه چې روژې وخوړه نو څه چل وشو د ملک دپاره خلک روژې وخوري یا که د جنګ میدان یو که د لوبو میدان خو زه بس محمد شمي باندې ډېرې سختې راغلې وې او د هندوانو پې راوستې وې اوس د هندوانو کار دی نو اوس ګورو که نه چې دی څومره پورې دا خبره دغه کېږي بس داسې خاص نور څه خبره نشته بس دغه یو نیوز دغه یو دغه او بس ګورئ دا موسم که راسره ګورئ راځئ